السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زم تاسو ورو ولې ویل ځل بیا په پښتو ټکی یوټیوب چینل طرف نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو باندې ویډیو کې تاسو ته راخم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د اختر دغه خوشحالۍ په موقع باندې تاسو خپل د عکسونو د اختر مبارکۍ ډېر ښایسته کارډونه چې دي هغه ساز کړئ. مطلب تاسو ته د اختر د مبارکۍ لپاره تیار کم فريمز چې دي هغه په دغه کې ملاویږي. تاسو په پکې سمپل خپل تصویر ولګوئ. ډېر خوندور او ډېر مزدار اپلیکیشن دی او ډېر ښایسته پکې ښکاري دغه تصویران دغه تیار فريمونه چې تاسو وینئ نو یقینا ډېر زیات پکې متاثر شئ. قدرمنو ویډیو تر اخره وګورئ. ویډیو سکیپ کوئ مو خو دې نه وړاندې تاسو ته ویډیو کې اشاره کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ خو کې د غنټې نشان هم کلیک کړئ چې زمونږ نو ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته دغه اپلیکیشن ضرورت وي. هم دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته خپل یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل څوک دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ او د اپلیکیشن تاسو کوله او تاسو ته به داسې شان انټرفیس راشي. دلته کې تاسو وګورئ عید مبارک د پاره تاسو ته ډېر ښایسته فريمونه چې دي هغه ملاویږي. اوس چې کوم فريمز تاسو خوښوي سمپل په هغه فريم باندې وکلیک وکړئ. دغه فريم به تاسو راواخلئ. نو دلته کې تاسو وګورئ تاسو له لاندې آپشن راکړی دی ګیلري. په ګیلري تاسو کلیک وکړئ نو دا به ډایرکټلی تاسو ته موبایل ګیلري ته راشي. ټیک دا اوس چې کوم تصویر تاسو لګول غواړئ نو هم هغه تصویر چې دی هغه به تاسو سلیکټ کړئ. مثال په تور چې کوم تصویر تاسو خوښ وي لکه دا تصویر شو ټیک ده دا ما راوغستل نو دا به ډایرکټلی تاسو په دغه فریم کې ښکلی ولګوئ. ټیک ده دا شو تاسو سره ستاسو کوم ایمیج چې تاسو په کې لګول غواړئ ټیک ده دا به ښکلی ریسایز کوي. مطلب سایز به یې غټ کوي پوره به یې کوي په دغه فریم کې به یې دننه تاسو ولګوئ. نو اوس دا تاسو ته به ښکاري چې څومره ښایسته ښکاري. دغلته کې تاسو اوس لاندې عید مبارک شو له پاسه ستاسو تصویر شو. مطلب ستاسو د خپل عکس چې دی خپل عکس نه دغه شانتي فريمونه چې دي دغه فریم کې خپل عکس لګولی شي. هر یو فریم ډیزاین تاسو ته دغلته کې تیار ملاویږي. مطلب یو تیار ټمپلیټ دی سمپل تاسو پکې خپل تصویر راواخلئ هغه ولیکئ او ځان سره یې شیر کولی هم شئ هر چا سره ورپسې که دلته کې تاسو وګورئ سیو آپشن یې دلته هم راکړی دی ویښ کې او شیر یې هم راکړی دی. دا تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ دا به ستاسو موبایل ته سیو شي او که شیر کولی غواړئ نو disgn نه تاسو په واتساپ میسنجر انسټاګرام هر څه باندې دا تاسو خپلو ملګرو سره خپلو خپلوانو سره هر چا سره شیر کولی شئ. دې نه علاوه نور هم ډېر زیات فريمونه دي دلته کې چې کوم فريمز تاسو خوښوي نو هم هغه فريم راواخلئ او ورکې خپل تصویر صرف ولګوئ نو ډېر زیات خوند به وکړي. دا وګورئ بل یو فريم ما راواخیستلو سمپل ګیلري ته په خپل موبایل لاړ شئ. د ګیلري نه به تاسو څه وکړئ چې کوم تصویر پکې تاسو لګول غواړئ هم هغه تصویر چې دی هغه به تاسو سلیکټ کړئ. مثال په تور دا وګورئ تاسو دلته کې ما راوستو همدغه تصویر به تاسو څه کوئ ریسایز به یې کوئ. مطلب سایز کې به یې غټ کړئ. دا وګورئ تاسو چې په کومه طریقه ته تاسو ریسایز کولی شئ. دا تصویر کله تاسو ریسایز کو سمپل دا به تاسو ځان سره سیو کړئ هر چا سره یې شیر کولی هم شئ خپل موبایل په ذریعه. قدرمنو دغه نوې ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.